بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د الفا او بیټا کاربوهایدریټونه وپېژندل او په یوه سلسله د ویډیوګانو مو پیل کړې وه چې په هغې کې موږ وویل موږ د کاربوهایدریټونو مختلف خواص نظر ګلوکوز ته تر مطالعې لاندې نیسو او په همدغه عنوان کې یا د همدغه عنوان تر لاندې موږ او تاسې د کاربوهایدریټونو مختلف خواص د هغوی ایزومري هم تر مطالعې لاندې نیسو. و لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړله دا وارې بیا هم یوه یادونه کوم. موږ دغه مطالعات یا دغه مختلف خواص په مونوساکاریډونو کې مطالعه کوو تر څو یې ښه وپېژنو. بیا له همدغې خواص څخه موږ کولی شو په اولیګوساکاریډونو، ډایساکاریډونو او یا هم په پولیساکاریډونو کې له همدغې خواصو څخه ګټه واخلو، د هغوی میټابولیزم او یا هم د هغوی نورې پروسې چې په کاربوهایدریټونو باندې ترسره کیږي یا په هغې کې صورت تعاملات نیسي. دا ټول بیا موږ کولی شو چې د همدغې ځایه یې وپېژنو. په نننۍ درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د یو بل عنوان یا د کاربوهایدریټونو یو بل خاصیت چې هغې ته اپیمري وایي هغه وپېژنو. موږ ویلي دي چې کاربوهایدریټونه په مختلف تعداد سره د هایدروکسیل ګروپ لري، یعنې د هایدروکسیل ګروپونه لري په ډېر تعداد سره، یعنې د یو څخه ډېر دی تعداد. اپیمر څه شته وایي؟ که چیرې موږ دوه کاربوهایدریټونه په نظر کې ونیسو، مثلا دا ګلوکوز دی، درست، دا ګلکټوز دی، دا د ګلکټوز جوړښت دی، یا دا د مانوز جوړښت دی، دا د ګلوکوز جوړښت دی او دا د ګلکټوز جوړښت دی. موږ ویلو چې موږ یې د ګلوکوز نظر ګلوکوز ته موږ مطالعه کوو، نو له همدغې امله مثلا موږ ګلوکوز په نظر کې نیسو او ورسره مانوز مثلا، یا مثلا موږ ګلوکوز په نظر کې نیسو او ورسره ګلکټوز په نظر کې نیسو. اپیمري څه شي ته وایي؟ که چیرې د کاربوهایدریټونو د عناصرو تعداد او عین عناصر ولري، فضایي جوړښت هم تقریبا ټوله کې یو ډول وي، یوازې یو توپیر ولري او هغه توپیر یې دا وي چې په یوه کاربن کې، ښه متوجه شئ، د کاربوهایدریټونو په یوه کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ موقعیت په فضایي جوړښت کې تغییر ومومي، یوازې په یوه کاربن کې، البته په دوه او دریو کې نه. که چیرې د یوه کاربوهایدریټ په یوه کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ موقعیت توپیر ومومي له بل څخه په فضایي جوړښت کې، البته دغه دوه کاربوهایدریټونه موږ د اپیمر په نامه باندې یادوو. مثلا که چیرې موږ ګلوکوز په نظر کې ونیسو او دې سره موږ ګلکټوز په نظر کې ونیسو، وینو چې د دوی دواړو فضایي جوړښت عین فضایي جوړښت دی، دومره توپیر یې نشته دی. یوازې توپیر یې په څلورم کاربن کې دی چې په څلورم کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ په ګلکټوز کې کیڼ لوري ته دی او په ګلوکوز کې ښي لوري ته دی، په ګلکټوز کې چپ لوري ته دی په څلورم کاربن کې، او په ګلوکوز کې ښي لوري ته دی. همدغه توپیر د نور فضایي جوړښت کې هیڅ توپیر نشته. نو موږ وایو چې ګلوکوز او ګلکټوز یو د بل اپیمر دی. دا چې څوم تعداد اپیمر دی، ګورو چې په کوم کاربن کې تغییر دی، توپیر لیدل کېږي، اولی کې دی، دوهمي کې دی، دریمي کې دی، څلورمي کې دی، پنځمي کې دی، که په شپږم کاربن کې دی. ګورو چې په څلورم کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ توپیر کې د ګلوکوز سره، موږ وایو چې ګلکټوز د ګلوکوز څلورم اپیمر دی، یا دا څلور یعنې په څلورم کاربن کې توپیر دی. همدارنګه مثلا که چیرې موږ مانوس په نظر کې ونیسو، ګورو چې د دوی ټول فضایي جوړښت، د عناصرو تعداد، د عناصرو ډول کاربن، هایدروجن، اکسیجن د ګلوکوز سره یو شی دی. یوازینی توپیر د مانوس په دوهم کاربن کې دی، د مانوس یوازینی توپیر په دوهم کاربن کې دی، یعنې دلته په دوهم کاربن کې د هایدروکسیل ګروپ چپ لوري ته دی او په ګلوکوز کې ښي لوري ته دی. همدغه یو توپیر دی، دا دواړه یو د بل اپیمر دی. موږ څه وایو؟ موږ وایو چې مانوز د ګلوکوز دویم اپیمر دی. اپیمر په دې معنی باندې چې یوازې په د یوه کاربن د هایدروکسیل ګروپ په موقعیت کې توپیر لري د ګلوکوز سره، درست، او په دوهم کاربن کې دغه توپیر لیدل کېږي.
موږ ولې وایو چې دوهم یا موږ وایو څلورم یا موږ وایو دریم او اکثره یو شی باید په یاد ولرو چې دغه تغییرات کله چې کاربوهایدریټونه شپږ کاربونه وي په دویم دریم او په څلورم کاربن کې دا تغییرات لیدل کیږي. د دې ګټه دا ده چې موږ وایو چې مثلا مانوز د ګلوکوز دوهم اپیمیر دی یا دوه اپیمیر دی. دا دوه په دې معنی باندې چې په دویم کاربن کې توپیر لري، یعنی که چیرې موږ یو ریفرنس کې مطالعه کوو یا دا چې موږ ته څوک وایي چې مثلا دا مانوز د ګلوکوز دویم اپیمیر دی یا دوه اپیمیر دی یا ګلکټوز د ګلوکوز څلورم اپیمیر دی یا څلور اپیمیر دی، موږ باید په ذهن کې دا تصور وکړو چې موږ وپېژنو چې ګلکټوز د ګلوکوز سره یوازې په څلورم کاربن کې توپیر لري. یعنی که چیرې موږ ته داسې ویل کېږي چې ګلوکوز یا ګلکټوز د ګلوکوز اپیمیر دی، موږ پوهیږو د اپیمیر په تعریف باندې، اما په دې نه پوهیږو چې فرق په کوم کاربن کې دی. نو له همدې امله موږ د هماغه کاربن نمبر ورسره ذکر کوو یا د هغې شماره ورسره ذکر کوو چې په کوم کاربن کې توپیر وي، ترڅو موږ وکولی شو په اسانۍ سره د هغوی پیژندنه وکړو. یعنی بیا هم تکراروم چې د عدد ورسره موږ له همدغې امله ورسره ذکر کوو چې موږ ته معلومات وشي چې په کوم کاربن کې توپیر دی. چون موږ په تعریف کې د اپیمیر ولوستل چې یوازې په یو کاربن کې فرق دی. یعنی موږ ته خلک وایي چې ګلوکوز او ګلکټوز یو د بل اپیمیر دی، یا مانوز او ګلوکوز یو د بل اپیمیر دی. اپیمیر دی په څوم کاربن کې، ځکه د اپیمیر تعریف دا دی چې یوازې په یو کاربن کې توپیر دی. په کوم کاربن کې توپیر دی؟ اول دی، دوهم دی، دریم دی، څلورم دی. که چیرې موږ له موږ څخه مشرح فورمول وغواړي څه رقم یې کولی شو. نو له همدغې امله موږ ورسره باید شماره ذکر کړو، یعنی ګڼه ورسره باید ذکر شي چې په اول کاربن کې، په دوهم کاربن کې یا په دریم کاربن کې. امید دی چې موضوع یو څه روښانه شوې وي. همدارنګه یو بله موضوع باید موږ په یاد ولرو، خصوصا په میټابولیزم کې، نه یوازې د کاربوهایدریت په میټابولیزم کې، په مختلفو مراحلو د میټابولیزم د شحمیاتو، کاربوهایدریتونو یا هم د پروتینونو په مختلفو حالاتو کې موږ یوه بله اصطلاح هغې ته وایي اپیمیریز. اپیمیریز یو انزایم دی، چون از کلمه ذکر شوې ده، موږ د انزایمونو برخه کې انشاءالله بیا هم د هغې په درسي ویډیوګانو کې باندې بحث کوو. از چې د کومې کلمې په اخر کې یا د کوم نوم په اخر کې راځي، معنی دا ده چې دا انزایم دی. او اپیمیر موږ او تاسې وپېژنده. یعنی کله چې موږ په میټابولیزم کې دا نومونه اورو چې اپیمیریز دلته عمل کوي یا د یوه مرکب بل اپیمیر رامنځته کېږي، نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې هدف د دې څه شی دی. او اپیمیریز انزایم موږ په میټابولیزم کې په مختلفو مراحلو کې لرو، چې یو عمده مثال یې دا دی چې کله موږ د خوراکي توکو څخه ګلکټوز اخلو، ګلکټوز چون عضویت کې د انرژۍ د تولید لپاره ډېر په مصرف باندې نه رسیږي، هغه باید تبدیل شي ګلوکوز ته. کله چې هغه ګلوکوز ته تبدیلیږي، نو د ګلوکوز او د ګلکټوز یوازینی توپیر په یوه کاربن کې دی، د هایدروکسیل ګروپ په موقعیت کې. یعنی موږ په اسانۍ سره کولی شو چې د ګلکټوز که چیرې موږ د ګلکټوز د څلورم کاربن د هایدروکسیل ګروپ راواخلو، ښي لوري ته یې انتقال کړو، موږ کولی شو د دې څخه ګلوکوز رامنځته کړو. او دغه کار په ځیګر کې د اپیمیریز په نامه یو انزایم دی، هغه ترسره کوي او له هغې څخه بالاخره ګلوکوز رامنځته کېږي چې بیا په عضویت کې د هغې څخه ګټه اخیستل کېږي. نو دغه دوه اصطلاحګانې اپیمیریز یو مثال موږ وویل چې ګلکټوز ګلوکوز ته تبدیلوي. په مختلفو مراحلو کې موږ په میټابولیزم کې دا انشاءالله لولو، او هغه ویډیوګانې چې په چینل کې شته دی هغلته هم تاسې کولی شئ چې د میټابولیزم مختلفې مرحلې وګورو. نو دغه دوه اصطلاحګانې باید وپېژنو. همدارنګه یو بل ډول د کاربوهایدریتونو یا یو بل خاصیت هغه انومیریزم دی چې موږ به هغه په بله درسي ویډیو کې تر مطالعې لاندې ونیسو. له توجه مو مننه کوو. کور مو ودان.